د اوبه یعنی د پړې اوبو باندې حکومت له طرفه ټیکس لګولو پرضد بنو کې زمیندارانو احتجاجي جلسه کړېده. ماډل فارم سرویس بنو کې جلسه ته زمیندارانو د وینا پر مهال ویلي دي چې د دوی د ځمکو د اوبه ویالې او لشتي زمیندارانو په خپل جوړ کړي دي او خپل فصلونه د دغه ویالو د لارې په بارانی او د خړونو په اوبو باندې خړوب کوي. نو ځکه حکومت ته د ټیکس لګولو او اخیستلو نه ډډه کول پکار دي. د بنو زمیندارانو په دې موقع دا تورونه هم لګولي چې د دوی سرکاري اوبه د مروت کینال د لارې نورو سیمو ته ورکولی شي چې له امله یې د دوی په زمیندارۍ او فصلونو باندې ښکاره بد اغېز غورځېدلی دی. زمیندارانو په دې موقع د دړکه هم وکړه چې که حکومت د دوی نه د ټیکس اخیستلو فیصله واپس وانخلي نو دوی به د احتجاج په توګه خپلې ځمکې شاړې پرېږدي چې ذمهوار به یې موجوده حکومت وي. د کیمرامین افتاب خان سره گوهر وزیر، خیبر نیوز، بنو.